سلامونه ملګرو، زه یم دیدار سوزی او نن ستاسو سره به یو ډېره مهمه موضوع خبرې کوم. هغه د هارټ اټیک. اکثر ملګري تپوس کوي چې د هارټ اټیک څه شی دی او دا څنګه کیږي. نو د ټول نه مخکې خو زه دا خبره وکړم چې عموما د دې درې غټ وجوهات دي. یو خو دا ده چې چا وزن زیات وي، بل دا ده چې څوک لکه ورزش نه کوي او زیات تر هغه ناست دي، د هغې وجه نه هم وزن زیات شي. او درېیمه خبره دا چې د فیټس یا کولسټرول د هغو په وجود کې زیات وي. نو دا درې وجوهات عموما کیږي. اوس خلک تپوس کوي چې د هارټ اټیک یو دم وشي که ورو ورو کیږي. نه، دا یو دم کیږي. یو دم ولې کیږي اوس تاسو پوه کوم په دې خبره باندې چې د شاته لاجیک څه دی. اصل کې کله چې یو سړی منډه وهي او هغه وایي چې یاره ماته درد کیږي په سینه کې، نو دا مونږ ویلی شو چې ده ته بلاک چې دی یا د ده دا رګ چې نری شوی دی یا دا کیمیکل چې ورته راننوتي دي، نو دا تقریبا 60% دي. یو سړی دی هغه وایي چې یاره زه رو رو ګرځم، ماته هم دغه کیږي، دا درد کیږي د ګرځېدو سره. نو هغه چې دی نو هغه موږ ویلی شو چې یاره دا مور دین 80% یا د 80% دغه بلاکیج چې دی هغه زیات شوی دی. بل سړی دا وایي چې یاره زه لامبه یم یا داسې د کور لږ ډېر کار وکړم نو ماته درد راځي. نو هغه ته موږ دا خبره کولی شو چې یاره ستا بلاکیج چې دی مور دین 90% یا د 90% نه زیات دی. بل کس ته چې هغه ته په ناسته درد کیږي، نو دغې ته موږ دغې حالت ته چې کله راشي نو دغه ته موږ هارټ اټیک وایو. عموما جنرالي که موږ وګورو لکه دا خبره داسې نه ده، خو جنرال خبره به دلته کومه لکه ډېر فیکټرز په دې کې انوالو دي. د هغې عمر د لاندې که د هغه نورې څه بیماریانې او د هغه طبي حالت دا ټول پکې انوالي. خو جنرالي که موږ خبره وکړو نو کله چې یو سړي ته دغه 80% بلاکیج دی، فرض کې هغه رګ را نری شوی دی او بلاکیج د هغه 80% دی، نو په 15 کالو پسې موږ 10% دغه کوو. دا عموما دا خبره کوو چې یاره 10 لکه 15% بلاکیج چې کیږي یا 10% بلاکیج چې کیږي نو دا 15 کاله اخلي. نو موږ وایو چې یاره د ده عمر نور چې دی 10 کاله کیدی شي چې دا هارټ اټیک طرف ته لاړ شي. دغه شانتې که د چا 60% بلاکیج دی او درد ورته هم نشته، نو هغه بیا دای چې هغه ته دا بلاکیج چې دی تقریبا 20 کاله نور د هغه عمر کیدی شي. خو بیا موږ خبر شو چې هغه 20 کاله نه 20 منټه پس هغه ته هارټ اټیک وشو او هغه مړ شو. دغه شانتې بل کس ته چې لکه هغه ته 80% موږ وایو چې د 10 کاله ژوندی پاتې کیدی شي، هغه ته 10 منټه پس هارټ اټیک وشو. نو د دې عموما وجه دی چې دا رګونه چې کوم دي په دې کې دا کیمیکل ډیپوزیشن چې کوم کیږي، نو هغه د دې لکه داسې مثال به موږ وایو 2 لیرز دي د دې، نو د دې په دې تهونه چې کوم نو د په دننه ته کې دا دغه جمع کیږي. نو کله چې دا جمع کیږي نو دومره زیات شي چې ناڅاپي دا دننه لیر چې کوم دی دننه طرف ته چې کوم ته چې دی وشلیږي. نو کله چې دی وشلیږي ناڅاپي و د چا ته به کمزورې د چا هغه به زوروري. ما څنګه خبره وکړه چې عمر پکې دی، بیا طبي حالتونه پکې دي، لاندې مرضونه پکې دي. نو هغه چې کله دی وشلیږي نو کیمیکل چې دی د رګ ته لاړ شي او په 15 منټه کې هغه سړی چې دی مړ شي. حالانکه موږ وایو چې د دې سړي اوس بلاکیج یو 60% او په کار دا وه چې دی کم از کم 20 کاله نور د دې 60% بلاکیج سره تللی وی. خو نه، رګ یې وشلېدو، رګ لکه هغه ته چې وه دا رګ کې دننه ته چې وه هغه وشلېده، ممبرین وشلېده او کیمیکل چې وه هغه د رګ ته دننه راله او هغه بلاک کړه او سړی مړ شو. و د دې مثال به لکه عموما زه دا ورکړم تاسو له چې یاره یو غباره ده کوپړۍ د هغه موږ پړسو او دا غباره چې دی دا پړسېږي، یو وخت داسې راشي چې دی به وشلیږي، دا غباره به وشلیږي. دغه مثال د دې دی. نو اوس موږ څه کولی شو چې ځان بچ کړو؟ دغه غباره چې ده څومره پړسېدلې ده دغه په دې ځای، خو که موږ نور پوکي ورکوو نو دا به یو وخت کې به شلیږي. یو غباره به چې هغه به دومره پرشر برداشت کولی شي، بل لږ برداشت کولی شي. دغه مثال د دې رګونو دی. نو که موږ پکې پوکي بند کړو نو یو وجه دا ده چې لکه دی به بیا نور نه پړسېږي او د شلېدو امکان به کم شي. یا که موږ ته لږه هوا وباسو نو د دې بیا هم امکان کم شو. دغه مثال د دې دی چې لکه فرض کړئ د یو انسان 60% بلاکیج دی، 80% بلاکیج دی، نو هغه دا کولی شي چې یاره دا کولسټرول بند کړي او وزن خپل خیال وساتي، په هغې حساب باندې ورزش وکړي، نو دته نور هارټ اټیک کېدو چانس بیا کم وي، لکه نور هغه بلاکیج نه زیاتېږي. دغه شانتې که چاته دغه 80% ته رسېدلی دی نو په کار ده چې هغه هم په ځای پاتې کړي یا ترې لږ غوندې د دې څیزونو نه شاته شي. نو زما خیال دی چې هغه ته به بیا ډېره زیاته
اساني شي او د هارت اټیک نه بچ کېدی شي. خو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې دا مو وایي چې یو سړي ته 60% بلاکیج دی، نن یې سی جي وکړه یا نور ټیسټونه وکړو هغه 60% بلاکیج دی او دی که اوس هر څه کوي نو دی د تقریبا 20 کاله خو د ته څه نه کېږي، نه کېدی شي د ژوند 20 منټه هم نور نه. د هغې وجې دا ده څنګه چې ما خبره وکړه دا دننه لیر چې کوم دی هغه څومره کمزور دی، څومره طاقتور دی، څومره سټچ شوی دی، راښکلی شوی دی، د هېڅ پته نه لګي. نو کوشش دا پکار دی چې لکه موږ ورزش وکړو، موږ خپل وزن برقرار وساتو او موږ د دې چکنۍ د دې څیزونو نه ځان وساتو، نو هارت اټیک دغه به چې دی دا مواقع به ډېرې کمې شي. ډېره مننه.